څخه پوښتنه وشوه، ستا بچي ولې پښتو نه وایي؟ هغې ځواب ورکړ، پلار یې پښتون نه دی. له یو پلار څخه پوښتنه وشوه، ستا بچي ولې پښتو نه وایي؟ هغه وویل، مور یې پښتنه نه ده. همدا څو جملې د یو ستر حقیقت هنداره ده. پښتون شاید د نړۍ له هغه کمسارو قومونو څخه وي چې ډیر ژر د بل رنګ خپلوي، د بل قالب شکل اخلي او ورو ورو خپل اصلي هویت له لاسه ورکوي. لکه اوبه، که په هر لوښي کې واچول شي د همغه لوښي بڼه اخلي، او که هر رنګ ورګډ شي همغه رنګ خپلوي. نن ستونزه یوازې دا نه ده چې ځینې پښتانه په پښتو لیکل او لوستل نشي کولی. غمجنه خبره دا ده چې ځینې حتی په خپلې مورنۍ ژبې خبرې کول هم شرم ګڼي. ځینې خپلې ژبې ته د پرمختګ پر ځای د وروسته پاتې کېدو په سترګه ګوري، او همدا فکري ماتې تر هر بهرني برید خطرناکه ده. پښتو کومه سخته ژبه نه ده، نه یې زده کول ناممکن دي او نه یې ویل دروند کار دی. ستونزه یوازې دا ده چې موږ خپلې ژبې ته هغه ارزښت نه ورکوو چې نور ملتونه خپل ژبو ته ورکوي. هغه قومونه چې خپل ژبې ته درناوی کوي نړۍ یې درناوی کوي، خو هغه ملتونه چې خپل ژبه سپکه وګڼي ورو ورو خپل تاریخ، فرهنګ او هویت هم له لاسه ورکوي. ژبه یوازې د خبرو وسیله نه ده، ژبه د یو ملت حافظه ده، د تاریخ آواز دی، د کلتور روح دی او د هویت تر ټولو ژوندۍ نښه ده. کله چې یو قوم خپله ژبه هیره کړي، په حقیقت کې د خپل وجود یوه برخه له لاسه ورکوي. نن که موږ پښتو ونه ساتو، سبا به زموږ راتلونکي نسلونه یوازې د پښتو نوم پیژني، د پښتنو نوم پیژني، خو د پښتون روح، فکر، ادب او کلتور به ورته پردی وي. پښتو یوازې ژبه نه ده، پښتو د یو ملت ساه ده.